اشرف غنی ته ډیر بد خبر ملګرو امریکایان تل په افغانستان کې جګړې میدان ګرم کړی دی او کورنیو جنگونو ته بیا لمنه وهي امریکا په داسې حال کې د سولې مذاکرې خبرې ګرمې کړې چې انتخابات را ورسېدل کله چې انتخابات وشول مذاکرات یې بیرته لغوه اعلان کړل او کله چې نتایج نږدې شول بیرته مذاکرات شروع کړل او د نتایجو اعلان په منځ کې د اور کمربند هم وکړ او مذاکراتو پایلې هم لاسلیک کوي ملګرو امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي راځي چې له اشرف غنی څه وغوښتل اول اشرف غنی بیرته رد کړل او اخر کې بلخ خبر هم لرو د چینایانو لخوا په ویډیو کې ضرور وګورئ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر امریکا متحده ایالات له ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې د لوړ مراسم وزندوي دوی ویلي دوی ځکه د لوړ مراسم د ځنډ غوښتنه کوي چې د دوی لخوا پیل شوی د سولې پروسه تخریبوي امریکا ویلي دی وروستیو کې په دې حساسو ورځو کې داخلي کشمکشونه زیات شوي دي چې دا هر څه د سولې خبرو ته زیان رسوي سرچینې رویټرز خبري اژانس ویلي چې د دې اندېښنې له امله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له تېرې اونۍ راهیسې په کابل کې له دې له ګڼو سیاسیونو سره په دې اړه لیدنې کړې دي د سرچینې په خبره خلیلزاد هڅه کوي چې ولسمشر غنی او عبدالله د لوړې مراسم وځنډوي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د سولې هوکړه لاسلیک شي ټرمپ تېره ورځ هند ته له تللو مخکې ویلي وه چې د سولې د هوکړې لاسلیک د تاوتریخوالي کمښت اونۍ پورې اړه لري او په خبره کې د دې اونۍ اغیزه ډیره وي دی چمتو دی چې لاسلیک کړي امریکا وروسته له هغې د لوړو مراسمو د ځنډ غوښتنه کړې چې د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی نومان محمد اشرف غني او نه بریالی نومان عبدالله دواړو په دې اساس پړاو کې تېره ورځ خبر ورکړ چې په ولسمشري ټاکنو کې د بریالیتوب وروسته دوی د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري د ولسمشر غنی ترڅنګ اجرایي ریاست د عبدالله په مشرۍ په ټاکنو کې له لانجو او ناندریو وروسته خبر ورکړی چې دوی هم د ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو ته بشپړ چمتووالی لري اجرایي ریاست ویان تېره ورځ ویلي وو د ډاکټر عبدالله د لوړې مراسمو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکل شوی دی او د لوړې کولو په موخه یې لومړنۍ خپلمنځي ناسته هم کړې ده دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په یو تازه حکم کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې تر پنجشنبې ورځې پورې دې د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي ولسمشر غني چې د افغانستان په ټاکنو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري بریالی اعلان شوی له جوړ شوي ځانګړي کمیسیون غوښتي دي چې ژر تر ژره دې د لوړو مراسمو په هم برابر کړي او بلخه خبر د چین لخوا دا ده چې چینایان څه وایي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د ټاکنو د کمیسیون له لوري د اشرف غني د بریا اعلان ته احترام لري او تیار دي له نوي حکومت سره ګډ کار وکړي دغه څرګندونې په کابل کې د چین سفیر د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په څرګندونو کې راغلي مونږ یاداښت کړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اشرف غني بریالی اعلان شو چین د یو ګاونډي هیواد په توګه د ټاکنو کمیسیون طرزالعمل او د افغانستان د خلکو خپلواکۍ پریکړې ته احترام لري قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره حتما لایک کړئ تر بله ویډیو مو په لوی رب سپارم